د خپل وخت یو داسې غل چې پاچا یې ولړزاوه. مور یې ډوډۍ د غاښونو لاندې کېښوده، په مزه یې تېره کړه او زوی ته یې وویل: په رښتیا چې ډېره خوندوره وه، په ټوله میاشت کې مې داسې خوندور خواړه نه وو خوړلي. زویه، تل دغسې شیان راوړه چې پاخه یې کړم، د خولې مزه به مو پرې ښه شي. زوی یې وویل: ته بېغمه اوسه، زه به تل داسې غلاګانې کوم، تا ته به یې راوړم او په ګډه به یې خورم. رښتیا هم چې د دې چرګ غوښه ډېره خوږه وه، زما خو مخکې دې کار ته هېڅ پام هم نه و، که نه تل به مو وچه ډوډۍ ولې خوړه. هلک له دغې ورځې وروسته غلا ته پیل وکړ. نن دغه غلا، سبا هغه. ورو ورو په غلا اموخته شو. خبره له چرګانو نه غواګانو ته ورسېده. هلک به پټول او مور به یې پخول، په ګډه به یې خوړل. ژوند همداسې روان و. هلک زلمی کېده، غلاګانې هم غټېدې. د وخت په تېرېدو مشهوره غل ترې جوړ شو. د یو څو کسانو ډله یې برابره کړه. نن په دې ځای کې غلا، سبا په هغه ځای کې. له دوی څخه ډېر خطرناک غله جوړ شول. د غلا اوازه یې هره خوا ونیوله. د وخت په تېرېدو یې حکومتي غلاګانو ته پیل وکړ. بازارونه یې لوټول او کلي یې چورول. د قسمت کارو ته ګورم چې بله ورځ د غلا په وخت ونیول شو، بندي شو. محکمې د اعدام حکم پرې وکړ. غل د اعدام په تخته ودرول شو. قاضیان او نور حکومتي چارواکي ناست ول. د پاچا لپاره ځانګړی ځای برابر شوی و. د اعدام د تختې پر سر هلک ته وویل شول: د آخري ځل لپاره چې هر ارمان لرې ویې وایه، موږ به یې پوره کړو. غله وویل: پاچا سلامت، نور هېڅ ارمان نه لرم. دغه یو ارمان لرم چې په دې وخت کې مې مور راته راولی. هغه کونډه وه. زه ډېر ماشوم له پلار پاتې وم. زه یې په ډېر تکلیفونو لوی کړی یم. دوی ما یې ډېر خدمت کړی دی. خدای شاهد دی، له ما سره یې ډېر تکلیفونه ګاللي دي. که یو ځل یې ووینم، بښنه ترې وغواړم، که بیا مړ هم شم، هېڅ غم یې نه کوم. پاچا امر وکړ، اعدام وځنډول شو. د مور پسې کسان ولېږل. په لږ وخت کې مور راورسېده. مور د زوی په لیدو چیغې پیل کړې. مور او زوی ښه ډېر وژړل. پاچا همدا ننداره کوله. د پاچا زړه پرې وسوځېد، خو د محکمې پرېکړه یې نه شو ماتولی. زوی یې وویل: مورې، لږ دې ژبه راوباسه چې ښکلې کړم. تا له ما سره ډېر تکلیفونه ایستلي دي، زه د حق نشم پوره کولی. مور یې ژبه راوایسته. زوی یې په ژبه خولو ولګوله. د مور ژبه یې له بیخه پرې کړه. پاچا چې دا حالت ولید، امر یې وکړ: دا ناولی وسوځوئ. دی په مور هم بند نه دی، د بل چا به څه پروا وکړي. د پاچا تر څنګ د دربار وزیر ناست و. هغه پاچا ته وویل: مه وارخطا کېږه، په دې کې هم څه خبره شته، باید دا راز معلوم کړو. غل یې راوغوښت. پوښتنه یې ترې وکړه: د مور د ژبې د پرې کېدو لامل دې څه و؟ غله وویل: کله چې زه ماشوم وم، د اول ځل لپاره مې چرګ غلا کړ. د دې پر ځای چې مور زه وهلی وم، زه یې نور هم غلا ته تشویق کړم. که چیرې مور مې په هغه وخت کې غلا ته بد ویلي وای او زه یې منع کړی وم، زه به اوس د اعدام په تخته نه درېدم. زه به هم ښه سړی وم او حلاله روزي به مې ګټله. پاچا د غله د پرېښودو امر وکړ او غل یې وباښه. غله هم د حلالې روزي ګټلو وعده وکړه.